تاسو دا کفار وګورئ، دا یورپي ممالک تاسو وګورئ، دیم ډېرې د انسانیت چغې راوي چې لکه موږ انسانیت خدمت کوو، د بشریت خدمت دا کوو، خو دوی په دې خبره کې دي ډېر دروغجن دي او دا کاذب دي. او کله وایي چې کوم دی د ښځو حقوق موږ دا غواړو، دا ګورې هغه د مکې دوران دی، هغه ته ګوره کافر دي. په کار دا و چې دوی د انسانیت خیال ساتلی وي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري چې کوم دی په 3 کاله په هغه ځای کې دي ساتلي وو، هغه داسې یو علاقه غوندې وه شیعه ابي طالب او هغلته یې دوی وسول او دوی سره چې کوم دی دا ظلمونه کول او بیکاټ یې ورسره کړی او روټۍ تلکاري خوراکه هېڅ یې هلته نه ورپرېښوستل. دا دې اوس د زنانو خبرې کوي چې موږ ښځو ته حقوق دا غواړو. ښځو ته حقوق ستا څنګه دي چې 30 سال چې کوم دی په عافیې صدیقې باندې دي جیل خېجولی دي؟ ولې دا زنانه نه ده څه؟ ته دلته ستا بشریت دا چېرته دی؟ ستا د ښځو حقوق دا چېرته دي؟ خو دا اصل کې د دې یو ډال دی، په دې باندې مسلمانان دوکه کوي او د مسلمانانو په ممالکو کې چې کوم دی دوی دا خپل چې کوم د ښځو ازادي ده او اصل کې دا د ښځو بېحیایي ده، د ښځو عریاني ده. نو دوی دا غواړي چې د مسلمانانو په ممالکو کې هم دا دوی راولي. تاسو د کافرو ممالک دا وګورئ، د هغې نه به تاسو ښه خبر یې. هلته چې کوم دی نارینه او زنانه یو شانې کار کوي او چې را چې هر سړي خپل دا خدمت دی. زمونږ اسلام څومره لوی هغه مرتبه زنانو ته دا ورکړې ده. مور چې د مور څومره لوی قدر دی، شریعت دا وایي چې لکه د دې مور د خپل لاندې جنت دی. ده د پلار څومره قدر دا احترام دی. په دغه ممالکو چې بوډاګان چې مور او پلار سړي زړه وشي چې لکه خدمت ونه وکړي او دا ظالمان چې کوم دی بس یو هسپتال او دغه رنګ یو ځای ورله جوړ کړی وي او هلته هغې بیا دا خدمت کوي. که دغه رنګ یې مړی وشي به تا پسې به چټ راشي او بس په تابوت به چې کوم دی نوم لیکلی شوي وي لکه دا د فلاني مړی دی. دا نو داسې چې کوم دی داسې دین داسې خبرې چې کوم دی زمونږ په دې معاشره کې په دې ملک کې رایج کول دا غواړي. حالانکې دا داسې خبرې دي چې دا د دې چې کوم د انسانیت دا شعار دی، د بشریت دا شعار دی، دا مکمل د دې د کارونو سره دا خلاف دی. خو بس عام اسلامي ممالک د دوی نه چې کوم دی ګبراو دي، د دوی د تسلط لاندې دي. نو فلهذا اسلامي ممالکو چې کوم حکمرانان دي هغوی په دې باندې ښه خبر دي، خو بس بعضې مجبورتیانې دي د هغې د وجې ورته غږ نه شي کولی. یعنې دې چې کوم دی د انسانیت جنازه دې ظالمانو ویستې ده.